یوازي. ماشومان، ځوانان، سپینګیري د پسرلي میلې ته روان وو. زه هم له دوی سره ولاړم او په ډېرو ګڼو خلکو کې ننوتم. هلته د پښې ایښودو ځای نه و او بې حسابه مخلوق راغونډ و. نه پوهېږم چا له مانه پوښتنه وکړه چې ته یوازې یې که څوک در سره شته؟ ما وویل زه یوازې یم. همدغه وخت زه د یوازې په معنا پوه شوم او دا راته معلومه شوه چې په ډېرو ګڼو خلکو کې هم سړی ځان ته یوازې ویلی شي.